په یوه پښه معیوب جمال او ورسره مېرمن یې د 16 یتیمو ماشومانو ساتنه کوي. جمال وایي په یوه پښه معیوب هم دی، خو له سهاره تر ماښامه په ښار کې ګرځي او د اروپا ته 16 یتیمو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي. هغه له خپل ژوند سخت ستړی ښکاري او وایي کله چې شپه کېږي او د ماښام لپاره د اروپا ته 16 یتیمانو ته څه نه وي برابر کړي، سخت اندېښمن وي او نه پوهېږي چې په کومو خبرو به یاد ماشومان راضي کړي چې نن یې ډوډۍ ورته نه ده پیدا کړې. د جمال په خبره ډېرې داسې ورځې ورباندې راغلي چې یتیم لمسیان او مېرمن یې وږي ویده کېږي. زه خو په دغه زوره کې دا کښېنان وږي تږي ناست په غاړې و چې غاړې په ګډې ناست یم، ګی اوښکې راسه تویېږي، ګی په غاړې کوم د زړه د زور چې په دا کورو نیمه نیمه راکړې د هغې وږي کښېنستلي دی وخت راباندې راغلی دي چې ورنه کې وړه واخلو لټې او کووالي سته یخ کېږي. دغه سپین سرې ښځه بیا د جمال مېرمنه ده. هغه هم د خپلو یتیمو 16 لمسیانو راتلونکي برخلیک ته اندېښمنه ده. هغه وایي یو زوی یې 2 مېرمنې درلودې چې تېر کال وژل سوی او ورته د زوی 16 یتیمان اوس د دوی ورده غاړې دي. هغه وایي له ژونده دومره ستړې ده چې د مرګ شېبو ته په تمه ده. زړه مې ماتې کړنې چې د پټولې وینې جن ډک د دغه یتیمانو د لاسه چغبرګې کونډیانې راته ناستې دي، د 2 منده اولاده د کونډیانو راته ناسته ده، 6 دانې مې خپل راته ناستې، دغه معیوبه سړی راته ناستې بابکه دی شپې راباندې راغلي دي چې 2 شپې هم ناره کښېنستلې 3 هم ناره کښېنستلې دغه نه دا نن دغه اوس دغه شپه دغه ده چې راباندې راله دغه نه په رسول الله کاسته ورسه په کور کې وګورئ چې زه ماښام د امامینانو په خوله کې ور واچوم چې بالانو څه درته ووایم د دغه عیالو چې سهار سي تر ماښامه په ژړا ورسره ناسته یم، که ماښام سي در سهاره په ژړا ورسره ناسته یم چې د امې ژوند د اصري خولې اعتماد دي چې په ګولۍ پرې زاریانه یم، په څپلۍ پرې زاریانه یم بابکه، په خورکه پرې زاریانه یم بابکه، په خاشه پرې زاریانه یم. په روزګان کې د دغې کورنۍ په څېر ډېرې کورنۍ په بد وضعیت کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.